یاره اخباره چې دا څوک ورځي د سپای وشوي دی وتا هغه واده هم ختم شو کرا فقیر الله واده هم ختم شو هغه شیری میری لګیدلی خو خبر چې دا څوک راغی پته نه لګي چې دا څوک دی واره دا دویم کس دی ورپسې ورځو ودونه خو هم تیر شو سل راغلی سړی ته وګوره څوک دی ورګه زه واپسې ورځم یاره دا چې دراځه باندې کا نه دومره درود دې په دې ورساس کړیو نو تا ته د ور ډزولو طریقه هم نه درځي که نه چې یو ځل دې ور وډزو بس بیا زه روځم که نه ولې خیر خو دی قیصریا موټرسایکل مې لږ پکار دی میلمانه راغلي هغوی له لږ سودا مودا راوړم یاره نو منصفیت چې اوس درته ووایم که نه څوک چې دروغ وایي دا ډېر بې خوند دی مړه به د ده هغه په دې دنیا کې اړو خوند مزه یي نه بېګا اوس دا دې زه رالم رګیانه اوس مې بوته ما زه بو بیا ځم او قرارې مصري ته بیا ودرومه نو کار به م وکړم او ما یې موټرسایکل کې به م کار وکړي بېګا داسې کار شوی چې ماشوم ورله درز ورکړی نو هغه ټینکۍ تېره سړک د پاسه به دنګرې دي اوس موټرسایکل ولاړ دی خو ټینکۍ پکې نشته ټینکۍ کټ کې پرته ده او موټرسایکل نو اوس بیا ځکه خیري بوځم قیصریا داسې کار وکړه دا موټرسایکل دې مې وباسه او دا ټینکۍ دې مې وباسه زه به یې مصري له بوځم بازار ته هلته به یې جوړ کړم او دغه طرف پرې راشم بس بیا خو نور هم ټیک ده چې ته جوړې دا دې ودرېږه زه یې در وکاږم ښه اقبال راشه په غم وختو یار ولې نو هغه منصفي راغلی هغه موټرسایکل غواړي ما ورته وویل د هغې نه خو ټینکۍ بېګا دنګلې دي ما ټینکۍ ترې ماته شوې ده نو اوس څه چل وکړو یار ما ته وایي تېرې وکاږه زه یې مصري له بوځم او نو اوس څه وکړم داسې کار وکړه هغه پیشکش دې راواله او دا ټینکۍ ته اوس پړه او ورته یې دا ترې غورځېدلې ده وروره اقباله دا خبره خو یې ډېره د کمال ډکه وکړه ته راواله دا پیشکشي مشکشي یاره اقباله دا نټونه خو یې ډېر کلک دي ناچابیانې پې دخل نه کوي څوک هم اوسه یار ټرای پې وکړه کوشش پې وکړه کیدای شي راکولو شي تی اقباله هسې هم راله جوړ هغه سټک راوړه چې به دا ټینکۍ ترې ماته کړم نټونه هسې هم نه کولاویږي سټک راواله غټ سټک نه دی مونږ چې پې ټیمان چې ټول هغه سټک راوړه هغه پول چوس یا ټینکۍ مینکۍ لړه کړم منصفه دا دې راوي مثله ده اقبال هغه موټرسایکل ډانچه مرو کاږه دا واله خو ځان پیسې په عذابې نو زه قیصریا بس دا کور کې ده هغه ورور مې راته ټلیفون وکړو سودا یې راوړله ښه السلام علیکم وعلیکم سلام مونږ دې هر څه دڼیا کړل نو اوس ترې ورور راغی او سودا یې راوړله خو بل ته دروغ ویل ځان له تاوان ورکول دي نو بس دا مې ومنله چې دروغ ښه شی نه دی ته راشه مړه پلاره چرګ نه خو غم جوړ شو که نه یار نه که نه ډېر زیات یې تاواني کړم دې نه خو چرګه ښه وه که نور څه نو ښه خو بیا رالا چولې دا دې جمې دي او که نه د وچکالي یخني دا ټولو خلکو سینې خرابې دي نو ځه ښه خو به م ترې خرڅولې که نه دې چرګ خو زه دونه تاواني کړم نو مړه ته راشه مېلمانه خو وګوره که نه دونه مېلمانه راخطا دي چې تا ته به په خپله اندازه وشي ځه صحیح شوه ځه چرګه ډېر دې تاواني کړمه چرګه دونه یې تاواني کړمه چې ته یې ویلې نه شمه خو زه بس خدای دې رحم وکړي نو مېلمنو لږ لیټ شومه یا لکه دا یې سره ځان په عذاب کړه بس تاسو زمونږ په عذابېدو خو نه یې خیر نه مړه هېڅ خبره نه ده تاسو مېلماني یې او زه چای به م بیا وروسته راوکاږو خو ما یې زه دا ډوډۍ به وخورو که نه والله دا خو ځان په عذاب کړو راته هېڅ خبره نه ده هېڅ خبره نه ده دا ستاسو خپل نصیب دی راځئ بسم الله کوه راځئ خو ډېر زیات ما خوشحاله شوم چې دا چرګ را پیدا شو یار نه بس خدای در سره خو کا خو دې چرګ زه ډېر زیات تاواني کړم په دې ډېر خفه یم او که نه دا خو به تا ډېر ګران یم هغسې نه نو چې دي دا خو ما ښه ارزان اخیسټو خو دومره ګران راته پرېوته که نه ورګه هغه ماشوم مې کالکولیټر پسې لېږلی زه تاسو اوس په کالکولیټر حساب کتاب کومه ته به م ووایه چې واقع ده السلام علیکم قیصریا وعلیکم سلام په خیر علي ته لږ پاسه دې قیصري سره مخامخ کښېنو چې خبرې وکړو او راځه کښېنه کښېنه بس په تام د مېلمنو بیل لګي مسلمانه به چټ پټ په راخطا شي مانه دې مېلمنو سره به را ګپ هم لګو او یو څو نوړی روټۍ به م وخورو که نه یار او کښېنه خوره ما چې به تاوانونه دي دا هم پرون ښه راغلي نن بیا راللو پرون خو راغلي وو خو تا سره میله ونه شو او نن بیا رالو ما چې د خوشحالۍ سره مننه وکړو دا زما داسې د زوی واده دی چې خوشحالي را سره مناوې
خو پرون راغلی وي او کور مې راته غزوي وي چې عبدالخالق کاکا مې راغلی و خوشحالۍ له نو به ټیک شوه که نه نو بس دا خو ترپ درخطا او ترپ درخطا په دې سړی لږ داسې دغه شان ښکاري که نه نور ته ولې پېنې څه مړه قیصریا زه خو د پرې چرګ ډېر زیات خوشحاله شوم چې را پیدا شو نو بس انډیواله دې چرګ خو زه خیر ته کېنولم که نه څنګه خیر ته کېنولي دا خو د خوشحالۍ خبره ده چې را پیدا شو نو ملګري به داسې خیر ته کېنولم چې ورک شوي وو هم دا خلک راتللو نو په هغه میاشت کې چې کومه دی د 100,000 خو ما خالي وړه ختم کړي وو او داسې ډېر تاوانونه مې پکې شو اوس چې را پیدا شو هم تاسو راختی یې نو یو ځل غمرازۍ ده راغلې وې تبه یې مړه کړې وه اوس خوشحالۍ ده راختی یې وایي چرګ دې مبارک شه که نه نو اوس هم به دا د ښه خساره کې راغلی یم هلته د کار نه مې هم درته چوټي کړې ده 1,000 روپۍ ورځ خو هغه زما وه هغه هم دا نن درېیمه څلورمه ورځ ده چې د خلکو ته زه پاتې شوی یم خوشحالۍ له خلک راځي دې چرګ زه خیر ته کېنولم او څونه خرچه چې په دې یو چرګ زما وشوه که نه په دې باندې زما ثابت لیکاپټر کېده دراصل کې انډیواله ما خو واده نه کوو خو بس پلار مې دی او راپسې نښتې لکه واده به کې واده به کې ما ورته وویل چې زمونږ د کری کور دی نو نیکه دغه کې مونږ هم کله راته وایي اخوا واوړه او کله راته وایي دې خوا واوړه او بله ورځ خو هغه کور مالک راغی ما داسې میخ ټکوه ورږه وایي مه ټکوه ښه ما یې ولې وایي دې ته خو زما لور کډه راوړي وایي ما دې ته خو مونږ نن رالو نو اوس هم هغه بل کور ته کډه یوړه خو بس پلار په عذابول کوي نو د درې خیال دی لوښي به یې ماتول پیالې به یې ماتولې اوس وایې چې دا چل دی واغه دا درته چا ویلي واه پلار مې درته ویلي پلار دې راته دی ما دا ډنګ ډونګ اورېدل ته خیال به پرې هغه خو چې دا جي مې او کې به یې جګړې کولې او درز دوز به دته چې وی یار دغه دا مړه دا به زمونږ لږې خپلې خبرې وې دا خو به پیالې په خپله راوړې درز دروز به یې نارې کړ نو پلار مې بیا خلکو ته وایي د ټول لوښي کیسریا دا پخوانی وخت نه دی اوس پیالې میالې چې کوم دی کار نه کوي په قدار کې نه خواري مزدوري کوه څوک اوس د کرۍ کوټه ده دا راوغورځو که څوک یار ته خو یم په دې نیته هم راله داسې مشورې راکې شوکتي اتله زما انډیوالې او ګرانه ګراني ده دا شینه مه ماتوه بیا به راوړل غواړي یا لکه زویه ته دلته ناست یې هلته دې خوښ یو خینې راغلی ستا کتوله په ما څه کوي سړیه فوټو یې لیدلي دي که نه بس وایي دغه انسان دی که نه زه ورته ورته وایي هغه ګنیج وي زویه په شرمولو نو شرمولو ښه ته اوس ګنیجه وي مونږ دنه لاړو دوی د ګنیج وي ښه یا زویه خبره واوره